نن همدا ویډیو چې تاسو وینئ مشخصه ستاسو د ښکلو کومنټونو لپاره ده، ستاسو د پوښتنو ځوابونه دي چې زه به تاسو سره شریکوم. چې زه واقعا ډېره زیاته خوشحاله یم، منندویه یم د ټولو خپلو هغو مینوالو څخه، خویندو ورونو څخه چې تل مثبت خبرې کوي، مثبت جملات لیکي، تر څو زه هم مثبت انرژي ورنه واخلم. زما د قیجان د پیژندګلوۍ، آشنایۍ او بالاخره دا چې موږ شریک ژوند پیل کړی دی، د دې په هکله یې پوښتنه کړې وه چې تاسې یو د بل څه کیږئ. نو د هوره جانې د پښتو دري ژبې خبرو په هکله هم ډېری کله کومنټونه سوي دي لیدونکو. ځینو ویډیوګانو کې ډېری دوستانو به تل کومنټونه کول زما د ماسک په اړه، چې زه ولې ماسک استفاده کوم، او ځینو به هم ویل چې نور یوټیوبران ماسک نه استفاده کوي. ژوند یو جبر دی، یو ظلم دی، زغمه یې. ژوند یو جبر دی، یو ظلم دی، زغمه یې. نه د تېښتې اجازه شته، نه د مړینې. السلام علیکم ګلونو لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ، د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوشحاله، سوکاله، آرامه او د خپلو کورنیو ترڅنګ په خوښۍ او سوکالۍ سره د ژوند هره ګړۍ مو تېره سه. او هغه کسان چې د کورنیو څخه لرې دي، ستاسو نو دوستان خو در سره دي. د خپلو دوستانو او عزیزانو سره، ملګرو سره، انډیوالانو سره، خوارخوندو سره مو ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېر سه. لیدونکو ښه راغلاست، د زړه له کومې تاسو ټولو ته بیا هم زما یوټیوب چینل ته، یعنې د حسینه همدرد یوټیوب چینل او زما یوې بلې ویډیو ته، چې دا ویډیو نو بیخي متفاوته ده. ځکه له هغه وخت نه چې ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی او زه ویډیوګانې اپلوډ کوم، ډېر کم داسې شوي دی چې ما ستاسو کومنټونه لوستلي اوسي، خو داسې مشخصه او ځانګړې ویډیو مې ستاسو د کومنټونو لپاره نه ده جوړه کړې. ولې نن همدا ویډیو چې تاسو وینئ مشخصه ستاسو د ښکلو کومنټونو لپاره ده، ستاسو د پوښتنو ځوابونه دي چې زه به تاسو سره شریکوم. هغه کومنټونه چې ماته ډېر جالبه تمام شوي دي، البته شاید ځینې پکې کم اوسي او ځینې نیمګړي اوسي، ولې تر ډېره مې کوشش کړې دی چې ستاسې پوښتنې راواخلم، ستاسې ښایسته ښایسته کومنټونه راواخلم، تاسو ته یې ولولم. هغه کسان چې پوښتنې درلودلې، سوالونه یې درلودل، ستاسې سوالونو ته ځواب درکړم، او هغه کسان چې زما د ژوند په هکله یا هم په نورو موضوعاتو برخه کې چې بېلابېلې پوښتنې درلودلې، د هغو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. بیا هم وروسته له دې نه هم هره پوښتنه چې تاسې لرئ زما د ژوند په هکله یا هم په هره موضوع کې چې اوسي، راحته کولی سئ په ډاډه زړه په ویډیوګانو کې کومنټ وکړئ، پوښتنې وکړئ. انشاءالله زه به په نوبت سره هر وخت چې موقع برابره سوله بیا به هم یو مشخص او ځانګړې ویډیو جوړوم او تاسو ته به ستاسو د ښایسته کومنټونو ځواب درکوم او ستاسو د پوښتنو ځواب درکوم. لیدونکو لکه څنګه مو چې ولیدل، البته وام اوریدل، د خپرونې پیل مې په یو 2 بیتۍ سره وکړ. دا په دې معنی غواړم تاسو یو نقل هم درکړم چې د خپرونې په لړ کې به ځینې ښکلې او ډکلمې به هم زه کوم، ځینې ښکلې شعرونه. البته ډکلماتوره نه یم، نه دومره لوړ موقف ځان ته ورکولی شم، یوازې هغه خپله مینه، علاقه او شوق مې چې له شعر ویلو سره ده، نو کله کله هڅه کوم چې ډکلمه وکړم او یا هم شعر ولولم. نو د هغه په اساس باندې تاسې د ویډیو تر پای راسره اوسئ، راسره مله اوسئ. هم به ستاسې کومنټونه لولم او ستاسو د کومنټونو ځواب به درکوم، او هم به په منځ کې ځینې شعرونه هم لولو او تاسې هم ښایسته ښایسته شعرونه په دغې ویډیو کې او په نورو ویډیوګانو کې هم چنان ښکلې 2 بیتۍ، ښکلې 4 بیتې او ښکلې غزلونه راته کومنټ کړئ. لیدونکو قدسیه همت زما ګرانه ملګرې ده، البته ځینې وخت ډېر ښکلې نظمونه لیکي، غزلونه لیکي، او واقعا د دې هغه لیکنې ماته تل د خوښې وړ ګرځېدلې دي. او بیا هم قدسیه همت لیکلي دي، وایي کله لکه لمر کله شي بله ډیوه، کله لکه لمر کله شي بله ډیوه، کله څریکه د درد کله عذاب سي ژوندون، کله شي غیږه د مور کله احساس د جنت، کله کوهي د حیدر کله دوزخ شي ژوندون، کله په اور سیزل کړي کله ښکلا د یوسف، کله بیلتون د بوډۍ کله شي بوی د ګلاب، کله خوشبو د ختن کله بدرنګ فرعون شي، کله آسیه شي ژوندون، کله یزید شي ژوندون، کله حسن حسین شي، کله جوړډنګ چنار شي، کله شي غر د پامیر، کله ډېر ټیټ په قامت، کله
مات شي ژوندون کله ښکلا د لیلا کله کنعان شي ژوندون کله د مصر عزیز کله یعقوب او دیدن کله مجنون شي ژوندون کله زندان شي ژوندون کله یو شور د بنګړو کله د لیچو بالښت کله شي خال پر زنه کله شي آه د یتیم کله بدرنګ سیلاب شي کله زمزم شي ژوندون کله رحمت د خالق کله عیسی شي ژوندون کله تنها مریم شي کله صحرا شي ژوندون کله بلال شي ژوندون کله اذان د سحر کله ظالم امیه کله کافر شي ژوندون کله زړور زمری کله ملاله پیغله کله ملاله پیغله کله میوند او غزا کله ایوب شي ژوندون کله شهید شي ژوندون کله دانه د غنم کله شي خیال د هوا کله په ځان مغرور شي کله ابلیس شي ژوندون کله خنده د همت کله شي جوړ اسرافیل کله ژوندون زنکدن کله شي جوړ اسرائیل. ګلونو لیدونکو هیله مند یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی اوسي او الله پاک د دې قدسیه همت د قدسیه جانې په قلم د هم برکت اوسي او انشاءالله په هغه څه احساس چې هغې لیکلی دی زه په دې توانېدلی اوسم چې په همغسې احساس مې تاسو ته لوستی اوسي. ګلونو لیدونکو وار راورسېده ستاسې د ښکلو او ښایسته کومنټونو ته او ستاسې پوښتنو ته. البته د هغو کسانو کومنټونه خو البته زښته زیات دي زما په هره ویډیو کې چې څومره ستاسې ګلونه کومنټ کوئ هغه ټول ما لوستلي دي لیدلي مې دي ولې شاید تر ډېره پورې ډېری ته ونه کړی سم په دغه ویډیو کې ځای ورکړم نو راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ورته په تمه اوسئ نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله ستاسې کومنټونه ولولم او ځوابونه به یې درکړم. پوښتنه نه ده البته یوازې یو ډېره ښکلې جملې لیکلي دي یو خوږ احساس په دغه کومنټ کې نغښتی دی. ما یوه ویډیو تېرو ورځو کې اپلوډ کړې وه او په هغه کې ما د دوو خویندو د احساس په هکله مې خبرې کړې وې نو د هغه ویډیو په کومنټ کې د ثانیې په نامه باندې ثانیه زمزه ده که څه په تخلص یې پوه نه شولم ای کاش لیکلی وای ولې نوم یې ثانیه جانه ده ډېره زیاته مننه ورنه کوم له دې ښکلي کومنټ نه یې لیکلی دی وای اخ په دې یوه اخ کې دومره لوی درد او دومره ښکلی احساس نغښتی دی چې تر ډېره پورې یوازې خویندې په دې احساس باندې پوهېږي او زه مننه کوم ثانیه جانې تا زما احساس درک کړ. ثانیې لیکلی دی وای اخ ستا په دې خبره مې خپله پلارګنۍ رایاده شوه. دا خبره ډېره ښکلې ده او بیا ورپسې یو د ژړا سټیکر ایښی دی چې په دې زه خفه شولم وایي څومره خوند کوي خویندې ته باور وکړه کله چې ستا خپرونه ګورم نو زما د خور مینه مې در باندې ماتیږي البته ته مې هم دوهمه خور یې. ډېره زیاته مننه کوم کور د ودان الله پاک دې تل د خپلو خویندو سره زما سره یو ځای خوشحاله سوکاله ولره واقعا ډېر زیات لوی ویاړ او افتخار دې راوبخه داسې د خور لوړ مقام دې راته راکړ ثانیه جانې تل خوشحاله او سوکاله اوسئ. لیدونکو بل کومنټ ته راځم. دلته نو ملکې افغانستان لیکلي دي زه نه پوهېږم ملکه خو طبعا چې د نجلکۍ نوم دی او نه پوهېږم چې خپل نوم به وي شخصي که نه خو مقصد د اکاونت نوم یې همدا دی ویلی دی تبریک میگم برات همه توفایت رسمی عزیز ژورنالیست موفق و دلخواهیم خیلی خوش میشم وقتی میبینم همچون برنامه های زیبا میسازی. بسیار تشکر عزیز خواهر سلامت باشین و انشالله من همیشه کوشش میکنم که بتونم قسم برنامه های را بسازم و اپلود کنم که به تب دل همگی باشه او ډیره زیاته مننه کوم. رنا اکبری ویل دی وای عینک‌هایتان خیلی زیبا و مود جدید است چی میگن قابل شماره نداره اگر خواستین دوستش داشتین حتما کامنت کنین آدرس روان کنین یا من میارم یا خودتان پشتش زحمت بکشین بیاین و همین عینک‌های مقبوله براتون تقدیم میکنم تا شما هم چنین استفاده کنین. دیدی ترڅنګ لیدونکو نسرین درانۍ لیکلي دي زه ځکه دغه هغه کومنټونو کې چې زه ډېره مثلا تشویق شوې یم دا کومنټونه زه په لومړیو کې ځکه ډېر لولم بیا په وروستیو کې به نورې پوښتنې هم ولولم چې دا ماته همیشه مثبت انرژي راکوي ځکه زه دا کومنټونه لولم. نسرین درانۍ لیکلي دي وایي خوشحاله اوسئ خدای دې خویندو سره همیشه خوشحاله ولره. الهی امین الله پاک دې ټولې خویندې یو بل سره همیشه خوشحاله سوکاله ولري او ویل چې ته ډېره مهربانه یې ځکه راته ګرانه یې. ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ له دې ښایسته کومنټ څخه مو
زه نه پوهیم نوم به چی وی یوزر دی لیکلی دی خانم موفق مطمئن هستم دستپختتان بسیار خوش‌طعم است و همیشه زیبا بدرخشین. ډیره مننه بسیار زیاد تشکر از قسم کامنت های مقبولتان. بیا هم نه پوهیږم چې نوم یې څه دی سرور کوکی ماشاءالله ستا د خبرو لهجه څومره په زړه پورې ده خورجانې ډیره مننه له ښایسته خپرونو څخه دی او انشاءالله یوه ورځ به دی خوشحالۍ له خپلې خور سره وګورئ. الهی امین. زه هم په دې تمه یم په دې دعا یم چې وکړه سم د خپلې خورکۍ سره هم له نږدې څخه وګورم. لیدونکو د فضل حق خاکسار په نامه زموږ یو ورور کومنټ کړی مخکې لنډ کومنټ ولولم د ټولو هغو ورونو نه ځانګړې مننه کوم نه یوازې زما په وړاندې بلکې د هر هغې افغانې پیغلې د افغانې میرمنې په وړاندې چې هغوی تل تشویقوي مثبتې خبرې ورته کوي که هغه ورونه اوسي د کورنۍ غړي اوسي او یا هم داسې په سوشل میډیا کې مونږ یو کورنۍ یو او هغوی تل تشویقوي واقعا ډېره زیاته مننه له تاسو څخه مونږ کوو. وای سلام علیکم اسنه همدرد خورکۍ ماشاءالله ته ډېره لایقه ژورنالیسته یې ځکه چې په هره ډول خپرونې مخې ته وړې په پښتنو کې ستا په شان با استعداده ژورنالیستان بیخي د ګوتو په شمار دي. دا ستاسو یو ډېر غټ لطف دی. ستا زموږ ډېرې نورې خویندې دي زموږ ډېرې تکړه او پیاوړې ژورنالیستانې دي چې هغه په هره برخه کې تل هڅه کوي چې ښکلې خپرونې ولري که هغه په تلویزیونونو کې دي سوشل میډیا کې دي یوټیوب کې دي یا هم هره خپرونه کې. زه البته ځان ډېر وروسته حسابوم تر اوسه ډېر لوی مزل پاتې دی د ژورنالیزم په ډګر کې چې زه غواړم هغه ټولې زینې طی کړم او بالاخره هغه ځای ته چې زه غواړم ورسېږم انشاءالله ستاسې په دعا. ادامه کې لیکلي دي چې ښه لیاقت ولري حجاب او پښتونولي ښه وایي جمله یې کوم نه شروع کړم په پښتنو کې ستا په شان با استعداده ژورنالیستانې بیخي د ګوتو په شمار دي که لیاقت ولري حجاب او پښتونولي یې هیره کړې هغه څوک چې بیا حجاب کوي چندان لیاقت نه لري مګر ماشاءالله پر تا چې له هر اړخ نه پوره یې واقعا در باندې ویاړو او ګرد کورنۍ سره ستاسو خپرونې په ډېره مینه وینو لا وځلېږي اغلی همدرد. دا خپله زموږ د دې ورور نظر دی زه هیڅ پکې وینا نه لرم ولې زه بیا هم وایم ټولې خویندې ټولې ژورنالیستانې ټولې افغانانې او ټولې افغان پیغلې باید تل مونږ تشویق کړو او ویستایو. لیدونکو د ګلبدین صافي په نامه زموږ البته زما یو د ویډیوګانو لیدونکی دی اجان زه ډېره زیاته مننه ورنه کوم اغلی صافی تل زما په اجان ځه لیدونکو هوره جانه ده نو مونږ پارک یو دا خپرونه زه په دغه پارک تاسو ته وړاندې کوم نو ډېره زیاته خوشحاله ده. نو د اغلی صافي په هکله مې تاسو ته خبر کوم لیدونکو چې زما په هره ویډیو کې 10 کومنټه کوي او ټول زړونه هغه رنګه زړونه لیږي زه ډېره زیاته مننه کوم. یو دا خبر ده او یو اغلی صافی تل ماته د ستوري والا خطاب کوي. ستوري والا هغه لومړنی نقش و د دوبلې په څانګه کې چې ما شمشاد تلویزیون کې بېلابېلې سریالونو دوبله کوله دوبلاژ مې کوه نو هغه مرکزي نقش چې زه ډېره پکې مشهوره شولم هغه همدغه د ستوري والا نقش و چې تل یې په ویډیوګانو کې راته یادوي په کومنټونو کې نو زه ډېره مننه له تاسو څخه کوم. په یو دوو کومنټونو کې ګیله کړې وه چې زما کومنټونه لکه چې نه لولې یا نه متوجه کېږې داسې نه ده زه ستاسې ټول کومنټونه لولم اغلی صافی ټول کومنټونه مو چې همیشه راځي کوم زړونه چې لیږئ کوم ښکلي جملات چې لیکئ زه له زړه له کومې له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. او په دې کې هم ویل دي چې ښکلې خپرونه ستوري والا خپلو خویندو ته مې وښوده چې زده یې کړي فکر کوم دا د کوم پخلی مې چې کړی وه پخلی له اسنې سره خپرونه وه او دوی ویل چې ما خپلو خویندو ته وښودم مننه یې هم کړې البته زه باید د تاسو نه همیشه مننه وکړم. یوزر کومنت کړی دی زه نه پوهیم نوم به چه وی پوښتنه یې کړې ده وایي سلام خواهر جان یک سوال دارم آیا این خانه از خودت است یا کرایه؟ نو کوم کور کې چې زه ژوند کوم او همیشه تاسو ته ویډیوګانې پکې ثبتوم الحمدلله زما خپل کور دی زما د قیجان د هوره جان موسی جان یعنې زموږ خپل کور دی او الله پاک د هر چا ته د خپلې خوښې وړ ژوند ورکړي د خپلې خوښې وړ کور دې ورته په نصیب کړي تر څو زموږ هر افغان کورنۍ خوشحاله او سوکاله سره ژوند وکړي. دا نو پوښتنې دي لیدونکو ورو راځم همغه پوښتنو ته نږدې کېږم. د پرنسس صدف په نامه یوه خورکۍ هم لږ څه ښکلی البته کومنټ یې ښکلی دی خو لږ څه دردونکی دی
وایي چې جالبه خاطره دې ویلې وه، دا هم هماغه د دوو خویندو ترمنځ خاطره چې ما په ویډیو کې ویل ده، د همغه په هکله یې ویل دي. او ویل چې په خبرو دې زما له سترګو اوښکې راغللې. زه بښنه غواړم که داسې یو احساس مې تاسو ته درکړی اوسي. زما خویندې ټولې په بېلابېلو ولایتونو کې واده شوي او له ما نه ډېرې لرې دي. په شپږو یوو اتو میاشتو کې که یو وار زموږ کور ته راشي. رښتیا هم دا ډېره سخته ده چې خویندې مسافرې اوسي، که هغه په ولایتونو کې وي یا نورو ښارونو کې اوسي او ډېر وخت بعد د چا کور ته راسي. خو همیشه د خویندو په منځ کې چې څومره مینه وي هماغومره ډېر ښه دی. واسۍ په نامه یو کومنټ شوی دی، ویل سلامونه خورکۍ، ما ته دې هم خپله مورکۍ را یاده کړه. زه به چې کله د پلار کور ته ورتلم نو ما ته به مې مورکۍ حتما کوفته پخ کړې وه، ځکه چې زه ډېره له کوفتې سره جوړه وم. اوس دا 3 کاله کېږي چې په جرمني کې یم، نو مورکۍ مې هم 2 کاله کېږي چې مړه سوې ده. نو د تا برنامه ډېرې زما خوښېږي، خو نن برنامې ته مې د ډېر ژړلې دي. زه هېڅ نه پوهېږم کوم الفاظ وکاروم، زه ډېره زیاته بښنه غواړم. نو ګلونو لیدونکو مننه کوم ستاسو له ټولو ښکلو کومنټونو څخه، او دا ویډیو به په همدې ځای پای ته ورسوو. تاسې په تمه اوسئ راتلونکو برخو ته یې نورې برخې هم دوام لري. د دې لپاره چې کوم ځای کې چې زه یم دلته نو زما د مایک چارج ډېر کم پاتې دی. کور ته به ولاړه سم، هلته به مایک چارج کړم، دا ما خپرونه هلته ثبتوم او تاسو حتما د ټولو کومنټونو او ټولو سوالونو ځواب درکوم. تر هغه راسره مل اوسئ. ګلونو لیدونکو د ویډیو په دوام تاسو ټول ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم، او بالاخره له هغه پارک څخه موږ کور ته راغللو. دا چې د مایکونو چارج په کمېدو و نو د دې لپاره چې ما ویل خبرې مې نیمه پاتې نه شي، کور ته راغللو، مایکونه مې چارج کړله، البته سهار کې، ځکه چې بېګا شپه نو ایله مایکونه مې چارج ته کېښودل، ویډیو مې پرېښودله، ما ویل سبا سهار ته به انشاءالله ریکارډ کړم. نو لیدونکو ډېری د هېوادوالو ښکلي ښکلي کومنټونه مې له تاسو سره ولوستل چې زه واقعا ډېره زیاته خوشحاله یم، منندویه یم د ټولو خپلو هغو مینهوالو څخه، خویندو ورونو څخه چې تل مثبتې خبرې کوي، مثبت جملات لیکي، تر څو زه هم مثبته انرژي ورنه واخلم، او د تشویقۍ په پار باندې همیشه ښایسته ښایسته او ښکلي کومنټونه کوي. راځم لیدونکو، تاسو مې د خپرونې په پیل کې هم وویلې چې ځینې پوښتنې دي چې په وار وار تکرار په اکثریتو ویډیوګانو کې دغه کومنټونه شوي وو، ما هغه ځان سره یادداشت کړي دي، هغه به هم زه تاسو ته ووایم، ځواب به یې تاسو درکړم. هیله منم چې خپل ځوابونه ترلاسه کړئ، او په راتلونکي کې بیا هم وایم، مخکې مې هم ویلې، بیا هم کولی شئ چې پوښتنې وکړئ، سوالونه مو ولیکئ او ښایسته ښایسته کومنټونه وکړئ. زه به بیا انشاءالله یو څه موده بعد به بیا هم داسې ویډیو جوړه کړم او ستاسې د خوښې لپاره به ستاسې پوښتنو ته ځواب درکړم. لیدونکو څو نفرو ورته کومنټ کړی و، نو دغه لپاره زه به نوم ونخلم، یوازې به راسم هغه اصلي پوښتنې ته. ډېری کسانو تل د هغه وخت نه چې ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی یا هم په بېلابېلو سوشل میډیاو کې زما د قیجان د پیژندګلوۍ، اشنایۍ او بالاخره دا چې موږ شریک ژوند پیل کړی دی، د دې په هکله یې پوښتنه کړې وه چې تاسې یو د بل څه کېږئ، پرته له دې نه چې ښځه یا مېرمن او خاوند یاستئ، یو بل سره نور څه اړیکه لرئ، مثلا خپلوان یئ، پردي یئ او څنګه یو بل سره آشنا سوي یئ. ګلونو خویندو ورونو، کوشش کوم چې په لنډو ټکو کې دغه سوال ته ځواب درکړم. زه او قیجان یو بل مو هېڅ نه پېژندل، یعنې مونږ خپلوان نه یو، پردي یو. زه د میدان وردګو یم، قیجان هم د کابل او د لغمان دی، او زمونږ دغه د شریک ژوند پیل هم هغه ځینې کسان وایي لو میریج و که څنګه. د قیجان له خوا نه لو میریج وه، ولې داسې ما نه پېژانده، او زه چې کله شمشاد تلویزیون کې وم او د هلته مې بېلابېلې خپرونې مخته وړلې، نو له همغه ځای څخه قیجان زه لیدلی وم، او هغه خپل دا یو عادي دود دی چې هر څوک چې که نجلکۍ هم خوښوي یا هلک هم خوښوي، هم د نجلکۍ خوا هم د هلک خوا ورځي پلټنه کوي د دوی په هکله، د دوی د کورنۍ په هکله.
نو قیجان هم چې خپله پلټنه ترسره کړې وه شاید زه خپل ژوند لپاره مناسب یو وړ کس ګڼلی وم نو د همغه لپاره په مرکه باندې راغلله او دا هم د الله پاک قسمت و چې موږ شریک ژوند پیل کړ نو هیله من یم چې ستاسې پوښتنو ځواب پیدا کړی اوسي فکر کوم تر همدغه یو حده وه او یوه موضوع چې ډیری کله په بېلابېلو سوشل میډیاو کې زما په پوسټونو کې دا کومنټونه کیږي هغه دا ده چې د قیجان په دري ژبه چې کله خبرې کوي په دې باندې انتقاد کوي او فکر کوي چې قیجان به دري ژبه وي او د هغه لپاره نه پوهیم چې دغه ستونزه څنګه دا موضوع څنګه تاسو ته ستونزه ښکاري زه به یو موضوع واضح کړم که چیرې قیجان همدغه کس چې زما د ژوند ملګری دی زما د ژوند شریک دی زما خاوند دی زما د ماشومانو پلار دی اوس خو تاسو وایي چې په دري ژبه خبرې کوي ولا که په روسي ژبه هم خبرې کولی زما قبوله وه د دې لپاره لیدونکو راځئ په ژوند کې کله چې شریک ژوند پیلوو هیڅکله معیار ژبه ونه نیسو معیار باید انسانیت وي معیار باید صداقت وي معیار باید ښه ژوند صمیمیت احترام درناوی ده اوس یعنی باور وکړئ هغه زما په نظر کې هغه کوم معیارونه چې ما په نظر کې درلودل یعنی قیجان هغه ټول پوره کړي دي او الحمدلله زه شکرګزار یم د الله پاک له دربار څخه په وار زه دغه شکر ادا کوم چې داسې یو شخصیت زما په ژوند کې راوستلی دی او زما د ژوند ملګری کړی دی نو بیا هم وایم هغه کسان چې تشویش لرئ یوازې ستاسې د تشویش لپاره زه دا خبره کوم قیجان پښتون دی کورنۍ پښتنه ده خدای دې وبخي زما حاجي خسر بابا هغه پښتون و زما خواښې بیبي دواړه خواښېګانې مې دواړه پښتنې دي بیخي سوچه پښتنې دي زما لیورونه زما ټول د خسرګنۍ قوم پښتون دی دا یوازې څه لپاره وایم چې واقعا ځینې ډېر زیات تشویش لري اول خو وایم راځئ دا خبر بیخي ګوښه پرېږدو زه هېڅ تضاد نه لرم بلکې زما ډېر خوښېږي چې قیجان تل ما سره په دري ژبه خبرې کوي په اردو ژبه خبرې کوي ځکه هغه پاکستان کې ژوند کړی هلته یې په اردو انګلیسي باندې لوست کړی دی ما سره په انګلیسي باندې خبرې کوي یعنی زما په دغه دوو ژبو کې په اردو او انګلیسي کې تر ټولو ښه استاد زما د ژوند همدغه ملګری دی چې واقعا د هغه وخت چې ما واده کړی له ده سره په انګلیسي او په اردو چې زه خبرې کوم زما ژبه ډېره ښه روانه شوې ده په دغه دوو برخو کې نو د هغه لپاره وایم یوازې د هغه کسان چې تشویش وه دا خبره مې ځواب کړله که نه واقعا نه مې ځوابوله غوښتل مې چې همداسې معما پاتې سي راځئ هېڅکله هم ژبه معیار د ښه ژوند کولو ونه نیسو هغه کس چې موږ ته خوښي رابخلی سي خدای دې وکړه چې بیخي زموږ په ژبه باندې نه اوسي موږ باید د هغه منندوی اوسو نو همدومره به کفایت کوي د دې سوال ځواب او په ځینو ویډیوګانو کې ډېری دوستانو به تل کومنټونه کول زما د ماسک په اړه چې زه ولې ماسک استفاده کوم او ځینو به هم ویل چې نور یوټیوبران ماسک نه استفاده کوي البته دا کومنټونه دې لپاره په دقت لولم دلته مې ځان سره یادداشت کړي سکرین شاټ کړي مې دي چې ځینې په دري لیکل شوي وه ځینې په پښتو خدای دې وکړه چې پوره مې رااخیستې اوسې خو اصل هدف رسوم زه ولې ماسک استفاده کوم په خپلو ویډیوګانو کې په پخوانیو ویډیوګانو کې مې نه ول لیدونکو د دې لپاره چې زه په افغانستان کې ژوند کوم او دلته په ټولو رسنیو کې دا قانون دی چې هره ښځینه چې په سکرین ظاهره کیږي هغه د یوټیوب چینل ویډیوګانې اوسي یا د بېلابېلو رسنیو اوسي که د میلمه په حیث وي یا د کوربه په حیث دا قانون دی چې باید ماسک رعایت کړي حجاب مسله خو په دې ده چې ما له پخوا څخه حجاب کوه الحمدلله موږ مسلمانان یو او هغه چې زه په شمشاد کې په لومړي ځل په سکرین ظاهره هم سوم ما حجاب کړی اوس هم کوم تر ابده به هم کوم دا موضوع بیخي بیله ده ولې یوازې د ماسک موضوع وه چې ډېری دوستانو ځینې وخت کومنټونه کړي دي چې په کور کې نو ولې ماسک خبره دا ده چې کور و بهر و سرک و کوڅه او صحرا مهمه نه ده هدف دا دی چې کله په سکرین ظاهره کیږي نه دا قانون دی او زما یوټیوب چینل ده چې زه په افغانستان کې ژوند کوم له وزارت اطلاعات فرهنګ سره ثبت دی او د هغوی پالیسي باید زه عملي کړم انشاءالله تاسو خپل ځواب ترلاسه کړی اوسئ نو د هوره جانې د پښتو دري ژبې خبرو په هکله هم ډېری کله کومنټونه سوي دي لیدونکو راځئ زه ځینې وخت دغه منفي کومنټونه ډیلیټ کوم په دې باندې په دې دلیل چې په راتلونکي کې چې کله هوره جانه غټه شي هوښیاره شي او لیک و لوست وکړی شي ستاسې دا کومنټونه زه مطمئنم د هغې
په روحیه ډېر زیات منفي اغیزه کوي. تل تشویق کړئ ماشومان مو که په پښتو خبرې کوي، دری، انګلیسي، عربي، هره ژبه باندې خبرې کوي، وایي یوه ژبه یو انسان، دوه ژبې دوه انسانان، درې ژبې درې انسانان. نو څومره چې په ډېرو ژبو خبرې کوي هماغونه ښه ده. تاسې یوازې دعا وکړئ چې زه وکړی سم الله پاک دې ماته دغه توان او طاقت را په نصیب کړي چې ښه اولاد دغې ټولنې ته وړاندې کړم، نیک صالحه نیک عمله اولاد وړاندې کړم، که هغه نجلۍ اوسي یا هلک اوسي، همدا چې د هېواد په خیر د هېوادوالو په ګټه اوسي، ماته ډېره غټه خبره ده. نو لیدونکو، ګلونو، خویندو، ورونو، ځانګړې مننه کوم. واقعا زه ستاسو څخه ډېره زیاته منندویه یم. زما د یوټیوب په کورنۍ کې ما سره شاوخوا 4300 تنه دي چې زه تاسو ټولو څخه په وار مننه کوم چې زما په دغه ښکلې کورنۍ کې زموږ د کورنۍ غړي یاستئ. همیشه مو ښایسته کومنټونو ته په تمه یم، همیشه مو ښو خبرو ته په تمه یم. ستاسې نیوکه، ستاسې انتقاد، پیشنهاد چې زه وکړی سم هغه پوره کړی سم په سر سترګو یې زه منم او کوښښ به کوم هغه په خپرونه کې ځای ورکړم. خپرونه په همدې ځای پای ته ورسوم. نور داسې خاصې پوښتنې نه وي چې زه باید ځواب کړم. او بیا هم وایم که چیرې تاسې پوښتنه لرئ په هره برخه کې راحته پوښتنه وکړئ، زه به یې ځواب کړم او انشاءالله تاسو به بله ویډیو پرې جوړه کړم. خوشحاله، ارامه، سوکاله اوسئ. د یو ښکلي ودان آباد افغانستان په هیله هر افغان چې د نړۍ په هر ځای کې دی، موږ یې ورته دعاګویه یو، موږ یې د خوشحالۍ غوښتونکي یو. همیشه د یې په شونډو مسکا خوره اوسئ، دسترخوان دی له اوبو او له ډوډۍ څخه ډک اوسئ. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه. په دعاګانو کې مې حتما موږ ته هم ځای راکړئ.